ګوره خپلې کورودانې سره خپلې ښځې سره محبت ساتل دا هم سنت طریقه ده ښه او خپله ښځه به چې دی د خپل خاوند سره محبت ساتي دا هم چې دی د رسول الله مبارک د بیبیانو سنت طریقه ده نو خپلې کورودانې سره به محبت ساتي او کورودانه به چې دی خپل خاوند سره چې دی محبت ساتي حضرت عبدالله ابن ابي بکر چې دی دغه یوه ښځه وه عاتقه رضی الله عنها مبارکه نامه یې وه او دمره سره په مینه کې چې دی ننوتلي وو چې په محله کې مشهور وو چې هرې ښځه او خاوندي سره خو ډېره زیاته مینه یې تر دې پورې عاتقې رضی الله عنها مبارکې چې دی شعرونه لیکلي وو شعرو ترجمه یې داسې وو چې ای خاونده ای عبدالرحمن ابن ابي بکر که ته چېرته وفات شوې په ټول عمر به زه بل خاوند ته سهار ونه وینځم او نه به په ټول عمر چې دی بل خاوند ته په سره ډولۍ کې کښېنم بس زه بل خاوند نه کم چې ته مړ شې او عبدالرحمن به وي چې څه ویل عبدالله ابن ابي بکر به وي چې څه ویل چې ای تکې ای د ما ښځې وي چې که چېرته ته مړه شې په ټول عمر به زه بله ښځه ونه کم ډېر زیات محبت یې خپل منځ کې و تر دې پورې چې عبدالله ابن ابي بکر چې دی وفات شو خلکو وی چې عاتقه رضی الله عنها مبارکې ته به اوس یایو څنګه چې خاوند د مړ شوی دی اوس پې خبره وم څرنګې چې خاوند تا خو ډېر زیات محبت یې ساتلو او هغه شعرونه یې هم خلکو به وي چې عاتقه وکړي چې په ټول عمر مې بل خاوند ونه کړم دا شعرونه یې مشهور اوس پې عاتقې ته څنګه یایو چې خاوند د مړ شو خو آخر کې ویله ځواب راغی کې چې ای تکې رضی الله عنها مبارکې عبدالله ابن ابي بکر خاوند چې دی اخو د وفات شو وی چې عاتقې رضی الله عنها مبارکې محدثین فرمایي ډېر سخت سخت یې وژړل لږ نه ډېر سخت وی چې تر دې پورې محدثین فرمایي وی چې که چېرته وینه روانېدی که نه د سترګو نه نو د عاتقې د سترګو نه د روانه شوې وه چې د خاوند چې دی د خفګان زیری پې وشو چې خاوند د وفات شو او خلکو به په مجلس کې شعرونه وي چې عاتقه ګوره خاوند باندې دومره مینه و دومره محبت سره تر ساتي چې په شعرو کې لیکلي دي چې زه به په ټول عمر بل خاوند هم ونه کړم اوس وخت تېرېدو عاتقې رضی الله عنها مبارکې له عمر رضی الله تعالی عنه ځواب راولګل ورته کېده چې عاتقې خاوند خو د مړ شوی دی او که خواښه دې وي که ما سره واده کې نکاح سره کې نو چې عاتقه رضی الله عنها مبارکه په ژړا شوه وی چې ما هغه د خاوند سره مینه عبدالله ابن ابي بکر سره وه شعرونه مې چې لیکلي چې په ټول عمر به بل خاوند ته سهار ونه وینځم او نه به په ټول عمر بل خاوند ته چې دی سره ډولۍ کې چې دی کښېنم چې ما شعرونه لیکلي دي او هغه مینه مې چې عبدالرحمن سره او دې له عمر صاحب چې دی بیکاله ځواب هم راولګل نو عمر رضی الله تعالی عنه مبارک ته فرمایي ای امیر المؤمنین تا خبره ټیک تو او ما خو خاوند سره داسې واده کړی و چې په ټول عمر مې بل خاوند ونه کړم اوس تا راله نکاح له پیغام راولګل خو خیر د داسې کار وکړه چې لږ حضرت علي صاحب مبارک نه زه فتوا راخلم چې حضرت علي صاحب راته څه یایم زه به چې دی او منه وی چې لاړه شه حضرت علي رضی الله تعالی عنه مبارک له چې دی عاتقه رضی الله عنها مبارکه وی راغله ورته فرمایي چې مولا علي وی چې ما خو خاوند سره دومره مینه و تا ته هم پاته و چې ما شعرونه هم لیکلي دي چې زه به په ټول عمر بل خاوند ونه کوم نه به په ټول عمر چې بل خاوند ته چې دی سره جوړه واچم اوس راله عمر فاروق سے مبارک نکاح له پیغام راولګلی څه شی وکړم حضرت علي صاحب مبارک ورته فرمایي چې عاتقې له تا چې کوم محبت دی د عبدالله ابن ابي بکر سره ده و هغه ته مونږ سلام وکړو چې ډېره مینه ده ورسره کړه خو اوس د خاوند وفات شوی دی ښځې دپاره بغیر د خاوند نه ژوند تېرېدل دا ډېر سخت دي غاړه کې عمر فاروق صاحب ډېر غیرتي ډېر د حیا نه ډک انسان دی غاړه عمر نکاح ته کېږي نو عمر رضی الله تعالی عنه مبارک نکاح ته عاتقې رضی الله عنها مبارکې غاړه کېښوه تر دې پورې چې واده شوه ولیمه وه ولیمې له صحابه هم تلي وو نو چې ولیمې په یوه کمره کې په سیر ته چې دی عاتقه رضی الله عنها مبارکه د ناوې په شکل کې چې دی ناسته وو او حضرت علي صاحب مبارک چې دی هغې کمرې ته وی راغی او ویې کتل چې دا عاتقه مبارکې چې دی ښایسته لتې اغوستې سر یې وینځلی دی خوشبوداره دو ناسته دو د عمر فاروق صاحب مبارک په نکاح کې نو چې حضرت علي صاحب مبارک ورتېر شو ورته فرمایي عاتقې تا خو ګوره دا شعرونه هم ویلي وو
چې اے عبدالرحمن ابن ابي بکر کچیرته ته مړ شو زه به په ټول عمر بل خاوند سره نکاح ونه کم نن خدا خاوند مړ شوی دی او نن څنګه عمر فاروق صاحب ته په ښایسته جوړه کېناستی وی چې عتیقې رضی الله عنها مبارک له چا ولنی خاوند بې یاد شو وی چې ویې ژړل ویې ژړل عمر وی چې ورته وخت نه چې حضرت علي صاحب اوس دی خوشحالی وخت دی مونږ ته پکې هغه پخوانۍ کیسې چې دی ما کا نو حاضرینو محبت پې چې دی خپلې ښځې سره هم کې او ښځه به چې دی خپل خاوند سره هم چې دی محبت ساتي دا کیسه مې په یوځي کې وکړه نو یو کس ته راته کوي چې مولانا صاحب زه وی چې ښځې دومره ډله کړی یم وی چې ما خو چې دی محبت پرېږده چې په سحر کې چې دی ویله کوټه هم را جوړ وکړم په سبویي کې کوټه هم را جوړ وکړم بس ما ورته ویل چې همداسې دلګوان چې دی جنت ته داخلېږي نو پکار دا دی چې سړی خپل ښځې سره محبت وساتي او ښځه چې د خپل خاوند سره محبت وساتي ځکه